هیله مې مننه خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. زه مسعود ارزومند نن د یو ډېرې ښکلې ویډیو سره ستاسو حضور ته حاضر شوی یم. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو دا وښیم چې موږ څنګه کولی شو د خپل ټلګرام اتوماتیک ویډیو ډاونلوډول د عکسونو ډاونلوډول بند کړو چې د موږ د زیاتې MB مصرف سبب کیږي او د اتوماتیک ویډیو پلی کېدل هم همدارنګه بند کړو. نو مخکې له دې نه چې دغه طریقې پیل وکړو نو که چېرته زموږ چینل ته نوي راغلي یاست زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او لایک کول مو هیر نشي. راځو پیل کوو. د ټول نه د مخکې موږ ټلګرام باندې کلیک کړو تر څو پورې هغه موږ راخلاص کړو. جو مربوط یوزر باندې کلیک کړو چې کوم یوزر باندې موږ کار کړو. نو راځو سیټینګ ته. په سیټینګ کې وروسته موږ راځو ډیټا ان سټوریج ته. دلته وګورئ مشته د اتوماتیک میډیا ډاونلوډ. دلته موږ ته ځینې اپشنونه کړي وي. کله چې ته غواړې د موبایل ډیټا نه کار واخلې آیا ته غواړې چې دغه ډاونلوډ دې په اتوماتیک ډول ترسره شي؟ زه یم چې نه، کله زه د موبایل ډیټا نه کار اخلم نو دغه ډاونلوډ کول دې په اتوماتیک ډول نشي، یعنې بند کول یې غواړم. بل اپشن دی وی کله چې تاسو وای فای د طریقه وصل شوئ آیا غواړئ دغه ویډیوګانې په اتوماتیک ډول صحیح عکسونه ډاونلوډ شي؟ نو زه ورته دا هم بندوم چې کله زه د وای فای د طریقه وصل کېدم هم دغه ویډیوګانې او عکسونه د موږ ته نه ډاونلوډېږي. سمه ده. او کله چې په رومینګ ډیټا کې وایي سمه ده نو بیا هم دا د موږ ته نه ډاونلوډېږي. راځو د لاندې GIF عکسونه دي. کله وي چې تاسو په مربوط اپلیکیشن باندې کار کړئ یا په ټلګرام کې کار کړئ آیا دغه عکسونه دې درته پلی شي دغه عکسونه ویډیو؟ نو ځکه دا د موږ د زیاتې MB مصرف سبب کېږي. نو زه وایم چې نه، دغه دواړه دې هم موږ ته بند شي تر څو پورې د موږ هغه کوم انټرنیټ چې دی هغه زیات مصرف نشي. او همدارنګه موږ وایو چې سافټي فایلونه چې کوم دي هغه دې موږ ته څنګه شي نه دي ذخیره کېږي. نو په همدې ډول سره تاسو کولی شئ چې ټول سیټینګ دې سیټ کړئ. که غواړئ چې د دغو ترسره شوي سیټینګونه بیرته خپل عادي حالت ته وګرځوئ نو کولی شئ په ریسیټ اوټو ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ او خپل سیټینګونه هم چې ترسره کړي ټول بیرته لغوه کړئ. نو تر بلې او راتلونکي ویډیو پورې په پاک خدای